او د الله رب العالمین د دین نشر و اشاعت په ښه طریقې سره په هغې کې وکړو. ولې ځکه خلک په دنیوي کارونو کې مصروفه وي، مقصد او غرض یې دنیا ګرځېدلی. که په دغې خلکو کې او په دغې معاشره کې مونږ او تاسو الله رب العالمین د دین د خدمت دپاره مقرر کړي، والله قسم زه دا خبره کوم چې ډېره د لوی سعادت خبره ده. په دې سعادت باندې بیا څوک پوهېږي او څوک نه پوهېږي. ولې ځکه چې کله مونږ هغه مقاصد چې الله رب العالمین د هغې دپاره رالیږلي هغه وپېژنو چې زمونږ د الله رب العالمین زما او ستانه د نر او د ښځې نه مقصد څه دی چې الله رب العالمین مونږ دلته رالیږلي یو، نو بیا انسان هغه خپل ټریک هغه لاره پېژني. او کله چې انسان ته خپل مقاصد د زندګۍ نه یې معلوم چې موږ الله څه له رالیږلي یو، نو بیا انسان غافله وي، نه پوهېږي په دې باندې چې زما مقصد دلته دا څه شی دی او څه دپاره الله رب العالمین سره رالیږلی. خاص کر علما او طلبا خطیبان دوی چې کله د الله رب العالمین په دین کې مصروفه وي، نو دوی کې هم بیا اقسام دي. ورې دا خبره ذهن کې واچوي، لکه څنګه چې په عام و عوامو کې عام خلک دا تقسیم شوي دي مختلفو اقسامو ته. بعضې داسې خلک دي چې هغه نه الله پېژني، نه رسول پېژني، نه قرآن پېژني، نه احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم پېژني. مطلب دا د دین سره هیڅ قسم واسطه نه وي، بس صرف خوړل کوي، خوب کوي او ګرځي راګرځي، دنیا مقصد یې همدا ګرځېدلی. نه صحیح حقیقت سره الله پېژندلی، نه د هغې د رسول مرتبې او مقام نه خبر. دویم هغه قسمه خلک دي چې هغه د دې خلاف دي، د دې الټ دي، متضاد دي. دیندار عوام دي، خواص نه دي، د دنیا یو کامن پرسن دی، جنرل، خو هغوی د دین په دې سایډ باندې ورغلي دي. دینداري هم کوي، الله هم پېژني، رسول هم پېژني، قرآن هم پېژني، جماعت هم پېژني، د ملا حق هم پېژني، د عام انسان حق هم پېژني. دا د دې دویم قسم. دریم قسم هغه خلک چې هغه کله یو طرف ته ځي کله بل طرف ته ځي. عام خلک دي، کامن پرسن ورته ویلی کېږي. عوام دي، کله دیندارۍ طرف ته ځي او کله دنیادارۍ طرف ته ځي. لکه شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله په خپل کتاب کې دا واقعه ذکر کړې ده. اقسام د زړونو یې کړی ده چې درې قسمه زړونه الله رب العالمین دې خلکو ته ورکړي. یو هغه زړونه دي چې هغه نیک زړونه دي، نیکان دي. یو هغه زړونه دي چې هغه ګناهګار دي، ګنده زړونه دي. او بل هغه زړونه دي چې بین بین دي، کله یو طرف ته ځي کله بل طرف ته ځي. دا اقسام د عوامو هم دغه دي، څه دیندار دي، څه ګناهګار دي، نو بعضې داسې دي چې د دې په درمیان کې دي. کله د نیکۍ طرف ته ځي ایمان یې زیات شي. خو زموږ عقیده ده د اهل سنه والجماعه چې الایمان یزید و ینقص، ایمان زیاتېږي په نیکو اعمالو سره او کمیږي په ګناهونو سره چې انسان په ګناه کې اخته شي. او کله د دې خلکو ایمان دا کمزوری شي، ګناهونه وکړي، حرام کارونه وکړي، بدنظري وکړي وغیره، نو دا د دې ایمان راښکته شي او د ګناه طرف ته لاړ شي. نو بیا مونږ او تاسو ته چې کوم پوهه طبقه ده، الله رب العالمین دا ذمواري راکړې ده. الله وایي چې کنتم خیر امة اخرجت للناس. دغه ذمواري عامه هم ده او اخصه هم ده. عامه په دې بنیاد باندې ده چې هر یو ذي روح چې کلمې ویلي د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی وي، دا به دعوت کوي، تبلیغ به کوي، بیان د قرآن او د احادیثو به کوي.
او اخصه په دې معنی باندې ده چې په دې کې بیا داسې خلک شته چې هغه علما دي، قرا دي، حفاظ دي، پوهه خلک دي، مولیان دي، مفتیان دي، شیوخ دي، نو د هغوی درجه بیا په دوی باندې اوچته ده. نو څنګه چې درجه اوچته ده دومره ذمواري هم اوچته ده. لکه الله رب العالمین د پیغمبر په خوله باندې فرمایي، بلکې الله رب العالمین فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. بهترین په تاسو کې څوک دی؟ هغه دی چې قرآن زده کوي او بل ته یې ښیي. دا بهترین خلک دي په موږ او تاسو. عالم سړی، قاری سړی، حافظ، ملا، مفتی، شیخ وغیره دا په موږ او تاسو کې دا اخص دي. عام سړی نه دی، عامه درجه د دې نه ده. ولې؟ ځکه چې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي العلماء ورثة الانبیاء. علما پوهیږي دلته چې دا الف لام د څه دپاره ده؟ حقاني علما، حق پرسته علما، د تعریف دپاره دی. هغه علما چې هغه د حق والا علما وي، د قرآن او د حدیث دعوت کوي، دغه الله رب العالمین د پیغمبر په زبان باندې وایي چې دغه خلک د الله رب العالمین د نبی د انبیاو وارثان دي. نو یو سړی چې د نبی وارث شي د دې مقام او مرتبه به کومه یو؟ دا ډېر اوچت او اعلی مقام والا انسان. و زمونږ او ستاسو معاشره کې الله اکبر دې خلکو ته موږ ډېر سپک، ډېر په کم نظر ورته، سپکه لهجه ورته استعمالوو، ښه انداز کې ورسره نه میلاویږو، یا چې میلاو شو غرض او مقصد مو دا وي چې یاره مولوي صاحب دی چېرته راباندې بیان کې مې نوم وانخلي، یا که دې خلکو سره مونږ میلاویږو دا مونږ ته رانږدې کېږي. زمونږ غرض او مقصد دا وي چې د دې مانه څه مقصد وي دنیاوي لالچ، او هغه به رانه غواړي د الله بنده دا علما والله زه قسما دا خبره کوم که 1 روپۍ ورسره په جیب کې نه وي که نه دا د دنیا مالداره خلک دي. قسما دا خبره کوم علما چې څومره هم کمزوري شماري لحاظ نه، یو قاری صاحب، عالم صاحب، خطیب صاحب چې څومره هم کمزوری شي، زه قسما دا خبره کوم والله چې دا حق پرست دی که تا ته لاس ونیسي، نه نیسي لاس تا ته. د هغې په الله باندې بروسه ده، د هغې کنیکشن او سیګنل ډایرکټ د الله رب العالمین سره دي. ځان پوه کا تا ته لاس نه نیسي، هغه تا ته محتاج نه دی، هغه د الله والا دی، الله سره رابطه ده. هغې ته الله خلق مسخر کړي دي، په ځمکه کې، په وچه او په لمده کې د ده دپاره استغفار غواړي، دعاګانې غواړي. الله د ده دپاره خلق مسخر کړي دي چې ده ته مال ورکوي، رزق ورکوي، د ده به یو تمه هم نه الله رب العالمین به ورته د یو ځینه ورکړي. نو ته دا سوچ مه کوه چې عالم صاحب تا سره میلاو شو، مولوي صاحب، قاري صاحب، ته دا تمه کوې چې دا به ما نه څه وغواړي. نه، دا خبره ذهن کې واچوئ. زمونږ دا سوچ جوړ شوی دی د عوامو چې عالم به صرف منبر سره کاري، جماعت سره به کاري، جنازه به راله کوي، د اختر لمونځ به کوي، جمعه به پړاوئ، دنیاوي کارونو کې به ملا زمونږ سره کار نه وي. مونږ وایو که نه د ملا د سیاست سره څه کار دی، او د ملا د جدول سره څه کار دی، د دنیا سره څه کار دی. یا ساده ګله نو د ملا چې د دې کارونو سره کار نه شي نو چا به ورسره کوي؟ عالم خو پوهېږي په دې باندې چې پوهه خلک تاسو سایډ لاین کوئ یو طرف ته کوئ، نو د دې کارونو سره بیا څوک راځي؟ خو هغه خلک به راځي چې بې نه پوهېږي. او دا د پیغمبر صحیح وارث چې څوک وي نو هغه د عوامو سره ګل مل وي، کیني پاسي ورسره، د خلکو تپوس کوي، بیمار پرسي کوي، د هغې د بیمارۍ له ورځي، د هغې خادي کې ورځي، غم کې ورځي، په هغې باندې مشکل دی هغې ته ورځي. دغه صحیح علما دي. ګورئ دا څوک چې نه درځي دا صحیح علما نه دي. په دې معنی باندې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه نه دی روان، پیغمبر طریقې ته تاسو وګورئ.
زمونږ او ستاسو معاشره کې که چېرته بېدینه راشي، عیسایي، نصراني، یهودي دا راشي، زمونږ د هغې سره څه طریقې کاري؟ مکمل بایکاټ وي که نه وي؟ دشمني ورسره کوو که نه کوو؟ یلکه دا خو کلیوال دی، ذمه دي، دې سره د ګاونډیتوب حقوق دي په تا باندې، هغه به ادا کړې. د پیغمبر علیه السلام باره کې راځي یهودي بچی بیمار شو، په مرګ باندې بیمار، بستره باندې پروت، د الله رسول ورځي د هغې بیمار کرسي. الله اکبر. سید الاولین والآخرین، بهترین په اولنو په آخرنو کې، په دنیا او په آخرت کې ورځي د یهودي بچي ته بیمار کرسي کوي، تپوس یې کوي ته څنګه، او په آخره کې ورته دعوت ورکوي چې یا ای بچیه کلمه د توحید ووایه، لا اله الا الله. هغه پلار ته داسې وګوري، سترګې راواړوي، پلار یې ورته اجازه ورکړي چې کلمه ووایي. الله اکبر. رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره خوشحاله شو چې د هغوی د خوشحالۍ انتها نه وه. صحابو ته امر وکړو چې مسلمان مړ شو، د دې د جنازې د تدفین اخراجات برداشت کوي، دوی لپاره تاسو هغه طریقې کار وکړو. دا زما د پیغمبر طریقه وه، د یهودي سره، د نصراني سره، د نورو خلکو سره. نن ما او تا د مسلمان سره ښه تعامل نه کوو، باطل بیا غیر مسلمه، مسلمان مو د پامه بدې راشي، موږ سره خو ټاپې په جب کې پرتې راولو، تر لور دی، ترله ده، او دا زما دا دی، او دا مې قومي نه دی، او دا دی. هلکه دا قیسې شته که نشته؟ موږ خو دا کوو. او زموږ پیغمبر څه کوي؟ زموږ پیغمبر قوم ته وایي قولوا لا اله الا الله تفلحون. ای زما قومه، قریشو، عربو، زما د تره بچو، تربورانو، توحید کلمه ووایئ چې د جهنم نه خلاص شئ، جنت ته لاړ شئ. کلمه د توحید ووایئ، دا بوتان پرېږدوه، دا باباګان پرېږدوه، د یو یکتا ذات، د احد ذات، صمد ذات بندګي وکړئ چې الله رب العالمین مو د هغې د جهنم د اور نه خلاص کړي چې د دې اور مقابله کې هغه سل چنده او یا چنده ډېر تیز دی او ډېر د حرارت والا. زما د پیغمبر خو دا طریقه، زمونږ طریقې دا د پیغمبر د طریقو نه خلاف دي. او زه وایم چې ځان له ملا هم بدنام نه دی، ستاسو هم څه ذمهواري شته که نه؟ د عام سړي هم یو ذمهواري په معاشره کې شته که نشته؟ ته د معاشرې فرد دی. حدیث کې راځي معاشرې فرد څنګه؟ مشر یې د مشرۍ کردار، کشر یې د کشرۍ کردار، درمیانی هغه کردار. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د مشر لیس منا، دغه سړی زموږ نه دی، چې د مشرانو خدمت نه کوي، تعظیم توقیر نه کوي، دا زموږ نه دی. کشرانو ته څه ذمهواري ورکړی شوه؟ د مشرانو خدمت کول، تعظیم، عزت کول. او مشرانو ته بیا څه ډیوټي ورکړی شوه؟ الله رسول وایي چې دا هم زموږ نه دی. مطلب څه؟ لیس علی سبیلنا، زموږ په لاره باندې نه دی. هغه مشر چې هغه کشر باندې رحم شفقت نه، یو طرف ته شریعت وایي د مشر قدر، بل طرف ته شریعت ډیمانډ کوي د چا نه؟ د مشر نه، چې په کشر باندې رحم لازم ملزوم خبره چې رحم دې وکړو شفقت راځي. کشر باندې دې رحم وکړو، ښکلې خبره دې وکړه، هغه ستا عزت کوي. چې کشر باندې رحم نه کوي، شفقت نه کوي، هغه به کنځل کوي، بده وینا به کوي. نو د معاشرې افرادو ستاسو هم ذمهواریانې دي. هغه ذمهواري دا ده چې بیان کیږي، وعظ کیږي، نصیحت کیږي، قرآن بیانېږي، حدیث بیانېږي، مسله کیږي، په دې غوږ باندې اورئ او په دې باندې مه وباسئ، بلکې دلته ځای ورکوئ د دماغ کې، سوچ پې کوئ، هغه بل چا ته رسوئ. داسې نه ده چې ځان له مولیان بدنام دي او د دوی ذمهواریان ډېرې دي.
الله رسول وی یو خبره چې تاسو واورئ یو آیات هغه بل ته ورنقل کړه بلغوا عني ولو آیا یو خبره ولې نه ده تا واورېده عمل کې راوله او بیا د هغې دعوت او تبلیغ وکړه نو د معاشرې عامو افرادو ستاسو هم ذمهواریانې دي ګورئ هسې نه چې د خپلو ذمهواریو نه تاسو خبر نه وئ او نورو ته ګوتې نیسئ نه نه د معاشرې د فلاح او بهبود دپاره دا پښتانه یو متل کوي چې یاره ټق د یو لاس نه نه خېږي د دې په مطلب باندې پوهېږئ مطلب دا دی چې یو ستری سړی یوازې سړی څه هم نشي کولی په معاشره بدلون نشي راوستی هغه جدوجهد چې دا کوي انقلاب یو کس نشي راوستی انقلاب سوچ راوستی شي فکر فلسفه نظریه عقیده انقلاب راوستی شي و دغه عقیده نظریه دغه تحریک چې کله عملی طور باندې په خلکو کې وردننه شي د دې خلکو سره هم ذهن شي هم نظریه شي هم عقیده شي نو بیا کار کیږي چې عالم لګیای وعظ نصیحت کوي او عام عوام د هغې خبره نه مني اعمال نه کوي تابعدار نه وي د دې خبرو نو بیا خو په معاشره کې اصلاح نه راځي بیا عالم خپله ذمهواري فارغه کړه خو ستا چې کومه ذمهواري ده د قیامت په ورځ چې الله رب العالمین ستا نه تپوس کوي هغه به دا کوي چې تا ته خو دین راغلی و که نه ته خو ناخبره نه وې جاهله خو نه وې پوه شوی وې ولې دې عمل نه وکړي نو باید په معاشره کې چې علما خطبا قاریان عالمان دوی هم کردار ادا کوي او عام عوام هم کردار ادا کوي نو په دې باب کې په دې صفت کې بیا موږ مشترکه شو علت مشترکه به دا چې ته دعوت کې او زیم کوم دا مولوي صاحب هم کوي دا هم کوي هغه هم کوي او دغه عامي سړی هم دعوت کوي د خپل وس مطابق دا ډېر پوهه دی ډېر دعوت کوي د لږ پوهه یو مسله بیانوه نو علت مشترکه د عوامو د خواصو منځ کې څه شی شو هغه دعوت شو نو څوک چې دعوت کوي هغې ته داعي ویلی کېږي څه ورته ویلی کېږي داعي دعوت کوونکی بلونکی اواز کوونکی دې ته ویلی کېږي نو بیا زما او ستا دپاره د عوامو د خواصو دپاره یو څو اصول داسې دي چې علماو ذکر کړي دي چې دا مونږ په خپله زندګۍ کې راغلي نو چې هغه اصولو باندې مونږ لاړو نو بیا به زمونږ او تاسو هغه دعوت ټیک وي ډېر کله ته دا ذهن د سوال راځي یو سړی وایي چې زه څنګه دعوت وکړم ما ته خو چل نه راځي نو نن موقع ده چل زده کړه څنګه تبلیغ وکړم ما ته خو چل نه راځي نن موقع ده چل زده کړه یاره زه څنګه چاته ویم چې د الله د الله رسول لارې ته راشه ما ته خو چل نه راځي نن درته زه چل ښیم دا زده کړه عملي زندګۍ کې راغله که ته عامي هم او که ته خاص هم که ته عوامو کې راځي او که خواصو کې راځي که ملایې او که نه د دعوت چل زده که طریقه زده خو خاص طور باندې هغه علما چې هغوی د دین فریضه ادا کوي د دین دعوت کوي هغوی به دې خبرو ته ډېر سوچ کوي ولې ځکه خارج کې یو متل در کوم تاسو د چیلۍ ته سوچ وکړئ او د ګړې ته سوچ وکړئ سوچ مو کلی دی همیشه دپاره د چیلۍ د لکۍ بره وي هېڅ هم نه خو که ګډ لږ معمولي داسې وخوځېږي نو هر سړی ورته ګوته نیسي داسې ده که نه په دې معاشره کې د هر انسان خپله مقام و مرتبه حدیث کې راځي د رسول الله وسلم طریقه ده موږ ته یې ښودلې چې انزل الناس منازلهم هر انسان ته د هغې منزله و مقام ورکړه مرتبه و مقام ورته ورکړه عالم خپله درجه ملا خپله درجه قاری خپله درجه حاجي صاحب خپله درجه مولوي صاحب خپله درجه مفتي صاحب خپله درجه د عام عامي خپله درجه د ملک خپله درجه د ناظم خپله درجه داسې به نه کوو چې یو بل کې ورومنډئ یو څه وایي او بل څه وایي یو د یو کار شروع کړي بل د بل کار شروع کړي نه مقام مرتبه سټپ بای سټپ دې ته مقام مرتبه نو اول هغه اصل د اصولونه د اسلوبونه هغه دا دی چې کله یو داعي دعوت کوي نو دا به الله رب العالمین سره د تعلق ډېر گهره وي
مضبوط تعلق به د دین. ولې ځکه چې په دعوت کې تکلیف راځي، مصیبت راځي، مرګ راځي، دمکی راځي، مالی مشکل راځي، د بچو مشکل راځي. الله قرآن کې څه ویلي دي؟ الله وایي خامخا امتحان به کوم در باندې، د دې خبرې مال به در نه اخلم، مالی نقصان به در رسی، تکلیف به در رسی، دا ټول به در رسی. ګورئ هسې نه یو سړی وایي زه داعیم دعوت کوم او پستو کورسو کې د ناست یم، په اوچتو بنګلو کې د ناست یم، ما ته څوک کنسل نه کوي، بده وینا دې راته نه کوي، او خلک دې زما خبره اوري، په یو اواز دې زما ټول کلی راځي، ټول تحصیل دې راځي، ټوله ضلع دې راځي. دا ګوره ستا خامخیالي ده. سوچ د ذهن نه وباسه. تکلیف به راځي، خو د تکلیف سره برداشت دا مهم دی. بیا به برداشت کوي، او برداشت هر سړی نشي کولی. ګوره د چا چې د الله سره ښه تعلق نه وي، ښه واسطه نه وي، نو دا برداشت نشي کولی، دا جزې پزې کوي. نو اول د اصولو نه د داعي دپاره څه شی وي؟ الله سره یې بهترین تعلق. ډېر کله د داسې ملګري هم مونږ لیدلي دي چې دعوت یې پرېښی دی. ستاسو معاشره کې به ستاسو مخې ته هم مثالونه موجود وي. یلکه ولې د دعوت پرېښی دی؟ اعمال دې ولې پرېښي دي؟ د بل چا په مسجد کې ته امام یې، خطیب یې، اعمال دې ورته پرېښي. نو د الله بنده د 10,000 روپۍ ښې وي که نه؟ دا د الله د رسول د اعمال دا بار چې کوم خلک ناست شور مه کوئ، شور بیخي مه کوئ، زموږ توجه مه خرابوئ. هلکه 10,000 روپۍ ښې دي که د الله د رسول دا دعوت ښه دی؟ دا 10,000 روپۍ ښې دي که د الله د رسول په اعمالو باندې چې تاسو ووهي، زخمي دي کي، د الله د رسول مخې ته خو به ووایي چې د الله پیغمبره، د الله رسوله، ستا په سنتو باندې ما د تکلیف را رسېدلی و. الله اکبر. مونږ خو دا نشو کولی. نو اول دا اصل دی چې زمونږ هغه خلک چې الله ته خلک رابلي چې د دې د الله سره ښه تعلق، چې په تعلق کې کمزوری وي، نو بیا به نقصان مخې ته راځي. اول به خپل تعلق صحیح جوړ کړي، کنیکشن به د الله سره ډایرکټ وي، منځ کې به واسطې نه لټوي چې دا پلانکې بابا دی، دا به زما وسیله شي، بل دی دا به وسیله شي، پلانکې پیر دی دا به وسیله شي. په دې باندې ګورې کار نه کېږي، ډایرکټ به د الله سره ستا رابطه قایم وي. دویم د اصولو نه دپاره د داعي هغه دا دي چې د عامو مخلوقاتو سره چې چاته دعوت کې، داعي صاحب، عالم صاحب، مولانا صاحب، خطیب او مقرر صاحب، چاته چې دعوت کې د دې خلکو سره به دې خرابتي. ګورې هسې نه په منبر باندې ولاړې به د ځان نه متنفره کړي، داسې خبرې دې ورته کړي چې هغه ستا مخ وینې تا نه تښتي. نه نه، د اصول زده کوي د پیغمبر د سیرت نه. الله موږ ته قرآن کې څه فرمایلي دي چې د پیغمبر دا طرز زندگی دا ستاسو دپاره اسوه حسنه ده، دا زموږ دپاره تګلاره ده. په دې باندې به ځو. سوچ وکئ تاسو د پیغمبر د اجتماعي دعوت نه انفرادي دعوت ګورې ډاډي. په دې معنی باندې ځان پوه کړه چې اجتماعي دعوت پیغمبر په هفته کې 2 ورځې کړی دی. د زیارت ورځې بیان ته خاص کړی و، د جمعې خطبه به یې کوله، او انفرادي دعوت هغې د ټول عمر کړی دی تر څو چې دا ژوند دی. شپې نه ده ګتلې، ورځې نه ده ګتلې، سهار ته نه دي ګتلې، ماسپښین ته نه دي ګتلې، بلکې دې ته هم نه دي ګتلې چې زه پیغمبر یم څنګه د یو بوډۍ کور ته ورشم، زه پیغمبر یم سید الاولین والآخرین یما، څنګه یو بوډۍ ما ته وایي چې ای محمده علیه الصلاة والسلام راشه تا سره مې کار دی، او زه ورڅه ور روان شم. نو عالم سړی به هم دا نه کوي. داسې به نه وایي درس شروع کړی دی، په ضمن کې د چا تپوس وکړو چې مولوي صاحب په دې خبره باندې پوه نه شو، او دا شروع شي، اوس زما ټول دغه دې خراب کړو، دا دې وکړو، هغه دې وکړو. ای د الله بنده بخاري دې نه ویلي؟ امام بخاري په دې باندې باب نه دی لګولی؟
ځان پوهې که په بعضو خبرو باندې اب به ځایه سختیانې او دا نیغ نو زمونږ به د عوامو سره ګوډ ریلیشنشپ وي. ولې ځکه هغه مقوله د انګلیش فزکس کې دا قانون ذکر شوی دی چې every action have reaction. دا بال چې ته د ایوان نه داسې ولي دا رد عمل کې ستا خواته راځي. داسې ده که تاسو وګورئ د لمر ته د شیشه تاسو وښایئ دا هغه ریفلیکشن کوي واپس تا ته هغه رڼا راتمبوي که نه راتمبوي؟ راتمبوي. نو دې عوامو ته چې ته ورځې د دوی سره ګول میل کېږي کینې ورسره د دوی نه به هغه هچکچاهټ ختم شي سختي نفرت د ملا نه د عالم نه دا به ختم شي. دا به یو مسله تا ته ډېر په ښه انداز شي وایي چې مولوي صاحب په دې مسله باندې نه پوهېږي. مشایخو زما خبره ټیک ده که غلط ده؟ ټیک ده انشاءالله که نه. او څومره چې ته وې رهبانیت دې غوره کړی په مسجد کې ناست یو ګوټ دې نیولی او بس ناست الله الله کې سبحان الله والحمدلله الله اکبر د دې نه مو نه منع کوو عبادت دې کوه خو ټول عمر ځان د جومات ګوټ ته مه وردننه کوه. ټول عمر ځان په حجره کې مه سپینګیری کوه په کور کې مه سپینګیری کوه. د هر انسان ذمهواري دي دا ادا کوي. نو چې ته څومره د خلکو نه جدا کېږي خلک به تا نه آلرډي جدا کېږي او چې ته څومره د خلکو ته راځې ته به د خلکو منځ کې محبوبیت پیدا کړې ته به د دوی قاید ګرځې پیشوا به ګرځې دا خلک به ستا معتقدین کېږي دوی ته به خندا انداز کې میلاو شه ښکلي انداز کې میلاو شه نرمه خبره ورته وکړه خو دا خلک بیا تا ته راځي بیا د نه تښتي. او دغه صفت رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم صفتو اخلاق ورسره وو حسن اخلاق ښکلی تعامل نرمه لهجه. د پیغمبر طریقه دا نه وه چې په منبر یې چاته ویلي چې ته منافق یې ته فاسق یې ته مرتد یې. هېڅکله هم دا زموږ د اصول د اهل سنه والجماعه مشایخو داسې ده که دا زموږ عقیده نه ده چې موږ چاته ووایو چې ته مشرک یې ته کافر یې ته مرتد یې. نه نه عامه خبره د پیغمبر طریقه څه منبر باندې چې به کله ولاړو یو غلط کار به یې لیدلی نو ویل عباد الله د الله بندګانو دا کار وینم ناشنا کار دی دا ګورې صحیح نه دی. خلک به متوجه شو ځان ته یاره دا کار خو ما کېږي. د قرآن طرز عمل دا دی قرآن چاته ګوته نه ده نیولې او حال دا چې الله وایي چې الله د چا د عاقبت نه ږدي. عامه خبره کړې ده جنرالي یو ټاپک چېړلی دی اوس مثال په طور باندې ما کې غلطي ده او بیان شي زه پوهېږم چې دا ما کې ده. زموږ یو استاذ دی امیرالدین مولوي صاحب بونیر کې مې خطبه وکړه د مور او پلار په حقوقو باندې. ما ته څه پته وه چې بېګا دلته مور او زوی جنګ کړی دی. یو سړی راپسې راغلی ما ته وایي چې تا خو زه یاد کړی یم زما مور تا ته غلطه خبره کړې داسې نه. ما ورته وویل چې ته کښېنه روټۍ وخوره بیا نورې خبرې په دې باندې کوو. چې روټۍ وخوړه ورته وویل چې الله ګواه دی که زه تا نه خبر یم چې تا مور سره جنګ کړی نه تا پېژنه نه دې مور پېژنه. ما خو هغه خبرې کړي چې کوم قرآن او حدیث کې نو سړی په هغې باندې مطمئن شي که نه جنګ یې کوه راسره جګړه یې راسره کوله. نو د قرآن طریقه ده د اهل سنه والجماعه اهل سلف و سلفیانو دا عقیده دا منهج دی چې مخامخ به چاته ګوته نه نیسي چې ته دا یې عامه خبره ده دا کار د کفر دی دا د شرک دی دا د ارتداد دا د منافقت دی وغیره وغیره داسې انداز بالجزم هېڅکله هم دې باندې اتفاقي فیصله د علماو ده چې چاته نه شي ویلی چې ته کافر یې. دا زموږ عقیده ده. درېیم اصل د پاره د دعوت او داعي هغه ده فراخ دلی فراخه تندې غټه سینه ټټر به دې داسې غټ کړی تندې به دې کولاو کړی په دې باندې به 12 بجې هېڅکله هم نه جوړه چې داسې چل دې کړی ورشاته داسې نه نه دا د داعیانو د اسلوب او د اصولو نه مشایخ په دې باندې بیا انشاءالله خپل نظر ورکړي. مونږ چونکې طلبا یې نه پوهېږو دومره که بیا هم په خبرو کې مونږ هسې اخوا دې پاو شي د هغې معذرت نو فراخ دیني به کوئ ګورې هسې نه. الله قرآن کې مونږ ته وایي که نه سورې توبه ده غالبا چې لا یجرمنکم
شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. الله قانون ذکر کړی دی هغه د دغه سره تعلق ساتي چې یو سړی دی لانجه دې ورسره کړې ده خو دین مسله ده بیانوي هسې نه غلط ورته بیان کړي ځان به هم تباه کړي هغه به هم تباه کړي. نو دې وجې نه دا کلاو ذهن کلاوه سینه دا به ساتئ. ګورئ تنګ نظري به نه کړي هسې نه چې وی دې سړي سره ما لانجه کړې ده ته ورېږه زه اوس کار کوم جهنم ته بوځو. نه نه فضلوا واضلوا ځان به هم ګمراه کړي هغه به هم تباه او برباد کړي. هغه به یا ګمراه کېږي او یا نو ستا د وجې نه به ځان ته تباه او برباد کړي جهنم ته به ورسي. نو دا پیدا کړي ځان تاسو هم داعیان وای کنه مسلمانان ټول داعیان دي دعوتګر دي. تاسو لپاره دریم اصل دا چې کلاو سینا کلاو تندې حدیث کې راځي لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق یا طليق دوه جملې راځي. دا نیکی ده چې مسلمان ته توخاندي. حدیث د مسلم دی بهترین نیکی کومه یو ده ادخال السرور د مسلمان زړه ته خوشحالي وردننه کول ته چې وخاندې که نه الله اکبر. خارج کې به یو مثال به داسې و شیخ عبدالعزیز دیروي دی یا شیخ نور الحسن دی یا انعام الله مولوي صاحب دی ثناء الله مولوي صاحب جمیل مولوي صاحب که دا چاته وخاندي که نه زه قسم دا خبره کوم چې په زړه کې به وله لارې پیدا کړي. داسې ده که نه ده دا زموږ د معاشرې معزز خلک دی او که چېرته دوی چا سره تیزي وکړه نو ته څه وایې دغه سړی به دې خواله راشي هیڅکله هم نه راځي. نو بیا چې مونږ نبي ریپرزنټ کوو مونږ د نبي وارثان ځان ته وایو نو باید چې هغه تعامل بیا مونږ وکړو که نه پوهېږئ په خبره باندې که نه پوهېږئ. بل اصل د اصولو نه هغه دا دی ما خو یو 12 راجمع کړي خو شیخ ټیم لري چې کوم یو بل به هم بس بیا خبره ختمه بیا به انشاءالله که موقع پیدا شو د اته به بیا بیان انشاءالله. هغه دا دی الحلم والعفو صبر الله اکبر او بخنه کول. یو واقعه ته بیانوم بس بیا خبره ختمه. د پیغمبر صبر تاسو کتلی د پیغمبر صبر دومره دی چې په طائف کې خلک رالګي پیغمبر هغوی ته صرف دعوت کوي چې یا قومي قولوا لا اله الا الله تفلحون کلمه د توحید وایي جهنم نه خلاصېږي جنت ته ځئ. په مخ د ځمکه باندې بهترین خلک تاسو جوړېدی شئ. هغه رالګي امر کوي بچو ته پیغمبر ولي په کاڼو باندې د هغې نه ویني دا بهیږي واقعه سندن صحیح ده او که نه ده هغې سره مو کار نشته دی خو اهل سیرت دا بیانوي. او پیغمبر چې کله په هوش کې راځي د غرونو ملک ورته راځي ورته وایي الله رالېږلی جبریل سره امر راته وکړه چې د خلکو باندې دا غرونه داسې یو ځای کړم او چخڼي کړم. پیغمبر څه وایي ورته الله اکبر. پیغمبر ورته فرمایي علیه الصلاة والسلام پرېږدوئ دا خلک شاید د دوی په بچو کې داسې خلک راشي چې هغه د دین سپایان وي پوځیان وي. نن ته وګوره اهل طایف هلته یونیورسټي ده علما دي قرا دي مولیان دي مسلمانان دي او هلته د خلکو ده دغې خلکو نه خیر خورېږي. دا زما استاد پیغمبر طریقه وه اما ورته دا چا کنځل کړل په چترۍ خو ما اول راغستی لوړ خو اول ما سره داسې تاو راتاو لوړي او داسې مې اچولې مولوي صاحب خوشي او بس پګړی غورځولي او یختیم ګډوډي او پنسیم ګډوډي او خوشي هلکه څه کې یاره دغې کلي سره مولانتیا دی. یاره مولوي صاحب ته خو مولا یې که نه پوهېږې الله وایي دا شی مه کوه ته به خلک څه اصلاح کوي. یا معزز سړی دی حاجي صاحب دی ښکلي ګیرې ده ملک دی هلکه څه کې یاره دې کلي سره مو لانجه راغلی نو ته څه کې ته خو بوډا یې یاره بس ورځم هلته ورسره لانجه دا خو زما او ستا د پیغمبر طریقه که ده نه ده که بل عفوه خلک معاف کوي. په دې هغه واقعه ته بیانوم بس بیا خبره ختموم. پیغمبر خواته چې کله یو سړی راغلی علیه الصلاة والسلام او دا پروت او توره دی بوټي ته داسې پرته وه توره یې راواخېسته وایي ما نه بړي څوک خلاصي او ته وایي الله هغه باندې هیبت راغلی د الله د یېرې د وجې نه او توره ته یې وغورځوله. پیغمبر هغه واپس راواخېسته ورته وایي تا به رانه څوک خلاصي اوس څوک د خلاصي والا دی شته هغه ته یې معاف معافي
هغه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله گواہی ورکوم د دې خبرې چې نشته لایق د بندګۍ سوا د الله نه او دا محمد علیه الصلاۃ والسلام د الله بنده دی او د الله رسول دی. معاف کو تاسو ګورئ څومره خلک معاف کړي. فتح مکې ته وګورئ په احد کې چې کله دوی قیدیان راوستل معاف نه کړ، خپل ترې معاف نه دا صفت ځان کې راوړي. بس ټو د ټایم خبره کوي چې چا ته څه ویله بس هغه ځای کوي اخوا پسې بیا پړي مه دغه کوي مور ورکوي دا نقصان کوي. امید دی چې زما په خبرو به انشاءالله ټول پوه شي. امید دی چې الله به ما ته په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي او هغې خلکو ته به هم ورکړي چې چا کې دا نقصان وي. نو څه وکړئ محترم؟ خلاصه د خبرې دا څومره نرمي کولی شئ که نه نرمي وکړئ، سختي مه کوئ. اخیره کې یو قول د سفیان ثوري بیانوم بس کینم هغه څه وایي چې العلم عندنا الرخصه. علم دا دی چې موږ چاته اسانتیا ورکړو، لارې ورته وښایو. موږ د یو کار ته څوک منع کوو باید د هغې بدیل ورته ورکړو که نه. هر ناسخ هر منسوخ ناسخ لري که نه؟ دا خو نشي کېدلی چې الله یو شی منع کړی او د هغې دپارې متبادل نه رالېږي. دا خو د قرآن طریقه ده که نه؟ نو باید چې موږ څوک د یو کار نه منع کوو د هغې بدیل ورته ورکړو. نو بیا به زما ستا دعوت هم اثر کوي، طریقه به مو ټیک وي او دا خلک به راسره هم برابر وي او په دې خلکو کې یو ما ورته لاره ویستی شو. الله دې په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. جزاک الله خیر. او زما په خبرو باندې ګوره څوک خفه نه شي. تاسو نه اخره کې کل عام بخښنه غواړم که څوک خفه شوي او که څوک نه خفه شوي. الله دې بیا موږ ته توفیق راکړي چې دا نور اتم درته بیا انشاءالله کله بیان. جزاک الله خیر. بارک الله فیک.